له ډېر وخت وروسته طالبان نن کابل ته راځي. دا چې طالبان د یو پلاوي سره څنګه نن کابل ته راځي او د څه لپاره راځي او له چا سره به وګوري په همدغه ویډیو کې را سره ټول جزئیات کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی د لومړي ځل لپاره کابل ته ولاړ شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر خبر تاییدوي او وایي دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د 1999 کال د وري په 8 نیټه د کابل په لور خوځېږي. ښاغلي شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي. ښاغلي شاهین زیاتوي زموږ یو پلاوی به بګرام ته ځي څو هغو بندیانو چې خلاصیږي تصدیق او تایید وکړي. اسلامي امارت یو 15 کسیز پلاوی ټاکلی چې سبا جمعه به د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته د کابل پر لور روان شي. د دې پلاوي دنده تخنیکي او د بندیانو خلاصون دی. دا په هیڅ صورت بین الافغاني مذاکرات نه دي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بالاخره تېره شپه له طالبانو سره د مرکچي پلاوي ترکیب هم اعلان کړ. دا پلاوی 21 غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.